د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله نن کابل کې د طالبانو میلمنه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله هینا رباني نن کابل ته رارسېدلې. دا چې اغلې رباني څه ویلي، ولې او د څه لپاره کابل ته راغلې، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هینا رباني کهر او ملګری پلاوی کابل ته راورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله هینا رباني کهر نن د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته راغله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خبرپاڼې سره سم اغلې رباني او ورسره ملګري پلاوي د افغانستان په باندنیو چارو وزارت کې له امیر خان متقي سره وکتل. ټاکل سوې ده چې هینا رباني کهر نن په کابل کې د طالبانو د حکومت له نورو چارواکو سره هم وویني. له دې سره په ملګري پلاوي کې د مالیې سوداګرۍ وزارتونو او د غراز د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې او PIA یا د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي شامل دي. د پاکستان جیو تلویزیون هم کابل ته د اغلې رباني د رسېدو د خبر د خپرولو ترڅنګ ویلي چې دا او ورسره مل پلاوی به د کابل په یو ورځني سفر کې د افغانستان له موقت حکومت سره سیاسي دیالوګ وکړي. د پاکستان تلویزیون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه هیواد د باندنیو چارو مرستیال وزیر ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف او د پاکستان د سفارت ډیپلوماتانو هرکلی وایه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې اغلې کهر به د تعلیم، سوداګرۍ، پانګونې، سیمهییز اتصال، د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د سیمهییز امنیت د اړوند مسلو په شمول په بیلابیلو برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د هینا رباني کهر دا سفر به کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداري سفر ته لاره هواره کړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد پر ټویټر پاڼه خپاره کړي بیان کې ویلي چې پاکستاني لوري په دې کتنه کې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د ښه چلند، د تګ راتګ په لارو او د غراز افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې د اسانتیاو د راوستلو ژمنې کړي دي. سرچینه زیاتوي چې په دې کتنه کې د سوداګرۍ او ترانزیت پر اړوند مسایلو او د ټاپي، ټاپ، د اورګاډي پټلۍ او ځینو نورو لویو پروژو په اړه هم بحثونه سوي دي. د ویلو ده چې د اغلې کهر په مشرۍ پاکستاني پلاوي نن سهار کابل ته راغلی دی. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شبو کتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.